واپس د یوزر اکاونټس ته نو دس پی سی تراشه بیا اوپن کنټرول پینل ته او بیا دا نه پس تاسو یوزر اکاونټ تراشه بیا ګوره میک چینجز ټو مای اکاونټ ان پی سی سیټینګ باندې کلیک کړئ کچره ګوره تاسو ساين ان آپشنز تراله دا پاسورډ تاسو ختمه ریموو کړئ سینا او ګوره دا بل پاسورډ هم ریموو کا تا ته نه وی چې مال زوړ پاسورډ راکا او چې دې چینج کوي نو تاسو یې مال زوړ پاسورډ راکا او قدم ختمه نو تاسو لري اسانه طریقه خوشته کړئ تاسو ته ما دې نمخ یو ایزی طریقه خودله چې دې لار نه تاسو دا پاسورډ چې کوم دی هغه ختمول شي بیا ما ته پاسورډ پالیسی ته وګورئ تاسو what do you mean by password policy policy مطلب دا دی د ما دې چې password required when waking this PC from sleep screen ته وګورئ شامس password required when waking this PC from sleep وی چې کلم ستاسو دا کمپیوټر د سلیپ نه راپاسي سلیپ مطلب دا دی کنه چې رائټ کلیک کې شټ ډاون دا چرته سلیپ کې ته وی چې کلم ته واپس کمپیوټر ته راځي نو دې وتانه پاسورډ خامخا بدنه غواړي او که چرته چینج باندې کلیک دته نه مان دې پاسورډ نه غواړي this affect all accounts on the PC and isn't recommended if you use the PC in public تا ته وی چې ګوره پاسورډ از ناٹ ریکوایرډ when waking this PC from sleep وی چې کلم ستاسو کمپیوټر سلیپ وی سلیپ زه ته پریکټیکل کوم چې تاسو پېښه په او زموږ دا ویډیو لګه شارټ کیږي نو زه به سره بل سره ریکارډ کوم نو ګوره چې کله زه رائټ کلیک کوم تا کمپیوټر سلیپ کړي کنه نو سلیپ مطلب دا دی چې ستاسو کمپیوټر برق نه مصرفيږي ویلي وي وته کنه اوس چې کلم تاسو کمپیوټر واپس چالان کې دی وتانه پاسورډ نه غواړي اوس بدل نه غواړي ځکه پاسورډ پالیسی ما چینج کړ تغییر میکړه نو زه ته وایم وی کته وی چرته دا کمپیوټر پبلک کې استعمال پبلک مطلب دا دی چې ودای ځای کې استعمال چې الته هر یو کستا کمپیوټر ته کینی نو بیا سکا دا پی سی چې کوم دی دا پبلک په ځای باندې چینج دیس پی سی password required when waking this PC from sleep password be required ita sara password will be required when waking this PC from sleep no by چې دا ټیک مارک تاسو خامخا اون کړی دی سینا other accounts تراشه دي سینا other accounts تاسو پرونو وچ اکاونټ څنګه جوړیږي manage safety دا ورسره تاسو ډیسکس کوي ها پرون یو سټوډنټس مانه کوېسچن وکړ وی سر مونږه دا پاسورډ چې کوم دې کمانه ایر شي ز ډایرکټ څنګه تا پرون کوېسچن کړو کنه نورم ډېر زیات طریقې دي تا نه باندې بل کوېسچن کړو ختم کړ اچھا نو هغه داسي چې چرتستان پاسورډ هیر شي ودنه او تاسو غواړئ چې به د یو اس بي د لارې نه دا پاسورډ ختم کړئ نو څنګه به ختموي یو اس بي ماته راکړئ ګیو می یو اس بي ټیک ته خراب ده سپورټ مې یادې نه نه هغه ضرورت نشته مونږ ته we do not need windows 8 کې موږ سره هر څه موجود دي کنه ګوره سبا د نسوک تاسو کولی شي اوه مان پاسورډ ایر شو دا غینه مخکې ځان ته یو پاسورډ ریسیټ ډیسک جوړ کا بل یو ډیر اهم موضوع ده چې هغه د پاسورډ باره کې ده really interesting سبا تاسو نسوک تاسو کولی شي د باره کې نو پاسورډ ریسیټ ډیسک چې کوم دی ډیر یو انټرېسټینګ یو ډیر زبردست طریقه ده پاسورډ ریسیټ ډیسک دا دی پاسورډ ریسیټ ډیسک یاد ساتئ په وینډوز 8 کې ډیر زبردست طریقه ده چې تاسو د خپل پاسورډ چې کوم دی ریسیټ کول ریسیټ مطلب عادي حالت ته راوستل ختمول ته ویل کیږي دا هر څه په یو اس بي کې تاسو اچول شي که سبب په زراو زله باندې د ستاسو د کمپیوټر د پاسورډ چا تغییر کو د دې یو یو اس بي د لارې نه ډیر په اسانه سره ختمول شي کدا یو اس بي فارمیټ شو بیا به دې کار نه کوي کدا یو اس بي چې کوم دی تاسو بل کمپیوټر پاسورډ په ختموي نه به ختميږي دا کلی دا یو اس بي چې کوم دی صرف او صرف د دې کمپیوټر لپاره وي دا څنګه شي کولی چې بل کمپیوټر باندې دا ډیسک جوړ کې او راشه د خپل کمپیوټر پاسورډ په تاسو ختم کې امپاسبل دی چې دا شي تاسو نو پاسورډ ریسیټ ډیسک زموږ د لپاره ډېر یو مهمه طریقه ده او د پاسورډ ریسیټ ډیسک د لارې نه موږ سکولی شو دا پاسورډ د کمپیوټر یو په یو چې کوم دی هغه ختمول شي نو سبا د نسوک تاسو کولی شي صرف یاد ساتئ نوٹ تاسو سره صرف او صرف یو اس بي په کار د 400 بری بیا یو بل طریقه مشته هغه ته یونیورسل پاسورډ ریمووینګ وته وي چې د یو اس بي د لارې نه هر قسمه وینډوز هر قسمه کمپیوټر تاسو پاسورډ دا غیر په اسانه سره ختمول شي ایته سپارټ مې وته ویل کیږي ان شاء الله رسته به دا غیر باره کې معلومات درکوم
ناول بتاسو داس کارو کې چې دا USB بتاسو د کمپیوټر کې ورکه چې کلم تاسو دا USB کمپیوټر کې ورکه نو دا غینه پس چې کوم د سبو کې را بشه تاسو go back this PC تراشه او په this PC کې open control panel باندې کلیک کا او په open control panel کې تاسو راشه user accounts تراشه او په user accounts کې دغه کې یو کمانډ دی create a password reset disk تراشه create a password reset disk په دې باندې کلیک کا ما دی welcome to the forgotten password wizard خپل معنی دا د کمپیوټر اصطلاح ده او د wizard معنی دا جادو میجیک نو وی دیتا forgotten password wizard مطلب دا دی وی کچره تا نه پاسورډ ختم شي نو دا wizard د next ټیک دلته چې کله next کې تا دا وی آیا دا USB د تا سره منیب زته ها دا USB د ما سره دا next کدلتا ما دی current user account password وتا ورکا what do you mean by current user account password نو ګورل به زور کوم چې کوم ستا یوزر اکاونټ پاسورډ دی هغه دې ځکه اډ کور اکا او دا غینه پس چې کوم دی دا نیکسټ کدلتا ماته there is already a password reset disk for this user account creating a new one پته ما یو ځل دا جوړ کړی دی په دیم ځل جوړې نو ته ما جوړوم په دیم ځل باندې progress 100% completed ګوره دا ته وی کنه سیلفي سچ کمپلیټ شي بس دا نیکسټ کا and then go back finish it زما USB دا پاسورډ چې کوم دی هغه جوړ شو اوس راځم دې سره دیس پی سی ته او په دیس پی سی کې تا کم چې تاسو سره دا منیب ډرایو کلاس کې کنه نو په دې کې وګوره تاسو سره یو فایل کې خو دا چاته وي user key.psw زما د کمپیوټر فایل چې کوم دی هغه دې ځکه ما کې خو دا I added this one here دا مې ځکه دا فایل واچول شو اوس که زه د کمپیوټر له 1000 بار پاسورډ تغیر کما د چې کلم دا USB زما د کمپیوټر کې ور کوي ا پاسورډ اتوماتیکلی ختمول شي نو ګور دا د پاسورډ د ختمولو یو ډیر اسانه طریقه ده براشه تاسو دلته ګوره طریقې ته خیمه شټ ډاون اور ساين اوټ ته براشه او دا غي نه پس کوم دی ساين اوټ پکې او بیا ځکه کولې شم چې دا غي دا پاسورډ ختم کما نو دا زموږ